کله هم چې په کور کې ښځه او خاوند یو بل سره ناست وي یا بچي د سره ناست وي نو موبایل به بالکل نه استعمالوي. د موبایل مثال په شانتې د غماز دی، دې دوه زړونه یو بل نه جدا کوي، دغه شانتې په خپل منځ کې دې نفرتونه پیدا کوي. نو ښځې او بچو سره چې تاسو کله هم ناست نو موبایل با بالکل نه استعمالوي. او بل دا خبره زمونږ داسې کوم د بادامو ټرکونه چلیږي چېرې تجارت مو روان دی نقصان به پکې وشي، بلکې دغه وخت د ښځې او د بچو دپاره دی، د موبایل دپاره نه دی. دویم کو خامخا تاسو ډېر زیات مصروفه یې، چاته ټریننګز ورکوئ، چاته کوچنګ ورکوئ یا چاته ګایډنس ورکوئ، چاته پوهه ورکوئ، نو بیا د موبایل دپاره یو وخت ټاکل پکار دی چې د کوم وخته پورې به زه موبایل استعمالوم. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.